دی مبارک دی شتال بدا داستارا نرخکاری دی والله ډیر زیات مزیدارا نو زړه مې غواړي چې ګلونه درته کښېږدمه د دستار په هر یو ول قطار قطاره خپل خپلوان مبارکۍ له دې راغلي وی یو ځل مبارک دې شه بارباره نو زه زبیر احمد سایله مبارکینو درکوم درله مې جوړ کړل دا اشعاره نو زه زبیر احمد سایله مبارکینو درکوم درله مې جوړ کړل دا اشعاره تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا شاهان دي صدقه شاله بیزاره طالب جانا په دې کلام دا کلام چې ما کوم ځای کې ویلی دی یو محفل کې یو شور جوړ شوی دی سبحان الله اواز نو انشاءالله هغه تمنا درنه زه هم کوم چې تاسو هم راسره هماغه شان جواب راکوئ به خفه کوئ به بېنظیر انشاءالله دا شاید ډېر عجیبه الفاظ راځستی دي طالب په شان کې د طالبانو حوصله افزایي لپاره خو انشاءالله چې تاسو پکې سبحان الله اواز راکوئ د طالبانو سره سره زما هم حوصله افزایي کېږي صحیح دی انشاءالله تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا شاهان دي صدقه شاله بیزاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا هو په لاره فرشتو درته وزرې غړولي نو په لاره فرشتو درته وزرې غړولي په ناز او ادا ګرځه په قلاره طالب جانا ناز او ادا ګرځه په قلاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا شاهان دي صدقه شاله بیزاره طالب جانا تاجونه دي شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره طالب جانا تاجونه دي لوګې شله دستاره